ښه راغلاست. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشنې کارولې وي چې هغه تاسو د پلی سټور نه یو ځای نه بل ځای نه ډاونلوډ کړي وي خو بیرته هغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړي وي د خپل موبایل نه هم ډیلیټ کړي وي او هغې نه نور کار نه اخلئ خو هغه اپلیکیشنې دوستانو بیا هم په بشپړه توګه باندې په مکمل ډول باندې نه دي ستاسو د موبایل نه ډیلیټ شوي هغه بیا هم ستاسو د فون ستاسو د موبایل سره لینک دي او امکان دی ولري چې ستاسو د موبایل ډیټا لیک کی غلای کړي او تر هیکرانو او تر نورو خلکو یې ورسوي. نو موږ څنګه کولی شو دوستانو چې دغه اپلیکیشنې بالکل د خپل موبایل نه په بشپړ ډول باندې پاکې کړو د دې لینک بیخي غوڅ کړو. نو اسانه دوستانو تاسو راځئ سیټینګ ته او سیټینګ کې به تاسو لاندې راشئ ګوګل ته. ګوګل باندې به داسې کلیک وکړئ. سیټینګ فار ګوګل اپس د اخري یو دې باندې به داسې کلیک وکړئ دا به راخلاص کړئ. دا چې کله راخلاص شو دوستانو دلته اول نمبر وګورئ کنیکټډ اپس دې باندې به داسې کلیک وکړئ دا به راخلاص کړئ او دلته وګورئ دوستانو دومره اپلیکیشن دي چې دا اوس بالکل زما سره په موبایل کې نشته دی ما دا ټول ډیلیټ کړي دي خو بیا هم دا لینک دی ارتباط لري مطلب زما د موبایل نه کولی شي ډیټا لیک کړي. نو دا اوس څنګه کولی شم دې باندې به داسې هر یو باندې کلیک وکړئ او د دې نه وروسته ډسکنیکټ به یې کړئ او بیا به ډسکنیکټ باندې کلیک وکړئ. نو دا اپلیکیشن ختم شو دوستانو. نو ښه وخت الله پامان.